د خپل عزت دپاره د بل عزت تر پښو مه لاندې کوه. د مثنوي شریف حکایت. یو پاچا یو وخت دوه مریان رانیول چې یو یې ډېر ښایسته او بل بدرنګه و. کور ته یې راویستل. د پخوا پاچاهانو دا عادت و چې مریان به یې پټ پټ ازمویل چې څوک وفادار او څوک بېباک او وخت تېروونکی خطا ایستونکی دی. خیر، پاچا به هر وخت د دوی سره ښې ښې خبرې او مجلسونه کول او معلومات به یې ځینې حاصلوه. پاچا د امتحان دپاره ښایسته مری د باندې د یو کار سرته رسولو دپاره واستوه او بدرنګه مری یې ځان ته نږدې راوباله. ورته یې وویل چې ته ولې داسې بدرنګه؟ د خولې څخه دې بدبویي پورته کېږي، لیکن زه په دې پوهېږم چې ته ډېر هوښیار او پوه یې او تر خپل ملګري ډېر قابل او کاریګر یې او ته په خدمت کې تر ټولو پر ما ګران یې. پاچا په دې خبرو سره مری ډېر خوشحال کړ او ورته یې وویل چې ستا ملګري او نورو انډیوالانو ما ته ستا په باره کې ډېر غلط بیانونه کړي دي. یوه ورځ دې هغه ښایسته ملګري راته وویل چې ته ډېر حاسد، بد دماغه، غل او بدکرداره سړی یې. آیا دا خبره رښتیا ده، حقیقت لري او که نه؟ دې بدرنګه مری چې د پاچا خبرې واورېدې، پاچا ته یې په جواب کې وویل چې هغه زما ملګری همیشه رښتیا وایي، هېڅکله یې دروغ نه دي ویلي. زه یې پېژنم، هغه ډېر نیک، زړه سوانده، دینداره او سخي سړی دی. هر څه چې یې ویلي دي زه د نیک خیال غلط نه ګڼم او کیدای شي زه به همداسې یم. امکان شته په ما کې به خامخا عیبونه ویني یا به یې لیدلي وي، لیکن ما خپله داسې عیبونه چې بیان شوه تر اوسه په ځان کې نه دي لیدلي. که نه زه هم انسان یم، شاید زه به یې اصلاح ته متوجه شوی وای. بیا پاچا پوښتنه ترې وکړه چې ښه دا پرېږده، اوس ته راته ووایه چې ستا په ملګري کې څه عیب شته که نه؟ مری ورته وویل چې هغه ډېر محب، وفادار، مهربان، رښتیاګوی او همدرد انسان دی. پاچا د دې بدرنګه څخه خوښ شو چې ثابته خبره ده چې ته خپله پاک، دیندار او ایماندار شخص یې، چې دا ستا ښه نیت یې څرګندوي. مری یې حمام ته واستوه، ښه جامې یې په واغوستې او ډېر ناز یې ورکړی. تر ده وروسته دوهم ښایسته ملګری راووت. باچا څنګ ته په ډېر ناز کېناوه، ورته یې وویل چې ته رښتیا هم ډېر ښایسته او نیک انسان معلومېږي، خو ډېر د افسوس خبره ده چې کاشکې په تا کې دا ځینې بد عادتونه نه وای، لکه ستا هغه بدرنګه ملګري چې ما ته بیان کړه ډېر به ښه وای. دې مری یې ځان ناګومانه واچوه او د پاچا څخه یې پوښتنه وکړه چې ښه دې بېمانه بېغیرته زما په باب څه درته ویلي دي؟ پاچا ورته وویل چې هغه ویل چې ته ډېر دوه رنګه، غل او بېوفا سړی یې. ښایسته مری چې دا خبرې واورېدې سمدستي په قهر او غوسه شو، مخ یې سور او شین شو. ویې ویل هغه سپی خو خپله ذلیله حیوان دی چې پر بل چا داسې بدګماني کوي. پاچا چې د ده حالت ولید، حقیقت ورته څرګند شو. د مری پر خوله یې لاس ونیو او ورته یې وویل چې ستا او ستا د ملګري اصلیت ماته معلوم شو. هغه دا چې د هغه ظاهري رنګ تور او خیرن دی او ستا باطن او روح خیرن دی. زه راشه بیا کړه، رښتیا هم چې ډېر دوانه سړی یې. پاچا هغه اول مری ته ښه رتبه ورکړه او د ځان مشاور یې جوړ کړي او دا بل ته یې د خرو او اسانو د طبیلې د صفایي وظیفه ورکړه.